السلام علیکم ملګرو. عمران د جیل هم راوتلی ولدي او اپشن عمران ته هم ملاو شلو. عمران به عمران د جیل راوځي یا به بشرا به د جیل نه راوځي. دې دوړ کې به یو لازمي راوځي. بیا د عمران د جیل څخه پیغام جاری کړی دی د راخلاصېدو باره کې او بل خبر دا د شیر افضل موت هم قسم کړی دی ما د پی ټی پارټۍ لپاره ډیزرټ کړی دی او ما د غلطي نه ده کړې. او بل شهریار افریدي دا خبره کړې ده او د مسټر ګوهرالت او عمر فاروق ته وتا دوړ اس یو گیم روان کړی دی او د عمران خان باره کې نو دا خبره چا کړې ده چې عمران خان به او بشر بیبي کې به یو لازمي راخلاصېږي. فواد چودھری دا خبره کړې ده دې دوړ کې به یو راخلاصي ډرزر او عمران خان او بشر بیبي کې یو به د حکومت سره وي هغه به هم اله پس بیا راخلاصېږي. عمران خان او بشر بیبي به یو لازمي راخلاصېږي. او جاوید چودھری هم دا خبره کړې ده چې عمران خان هم ډرزر راخلاصېدی شي. عمران خان یو کار وکړي عمران خان چې یو کار وکړي چې عمران خان دا خبره وکړي زه به د جیل نه راوځم. عمران خان دا خبره ومني چې زه جیل له کله ووتلم هغه نفس به زه نه راوځم او روډونه دا به نه بلا کوم ځکه چې یو ټول خلک به نه راوباسم او بیا به دا عمران خان هم ډېر زر راخلاصي. نو جاوید چودھری دا خبره کړې د عمران خان راخلاصېدو هم ډېر اسان دي خو دا خبره وکړي. او عمران خان دا خبره د جیل نه کړې وه زه به د جیل کې 10 کاله تېر کړم 10 کاله پس هم د غلامۍ ژوند نه منم او نه مې سر لګي. نو عمران خان دا خبره د جیل نه جاري کړې ده زه غلامۍ ژوند نه خوښوم. او عمران خان او دغه باره کې دغه ویټ راغلی او بشیر افضل مروت هم دا قسم کړی دی او ما د عمران خان باره کې څه غلطي نه کړې. عمران خان باره کې ما پوره کوشش کړی زه عمران خان د جیل نه راوباسم او ما داسې دغه نه کړې او پی ټی باره کې زه ما له یو غټ سیټ راکړي او بل چی راکړي سمه زه عمران خان مشر کړی یم خو زه ما عمران خان لپاره پوره کوشش هم کړی دی. او شهریار افریدي مسټر ګوهرالي او عمر فاروق دا چیلنج کړی دي تاسو دواړو باسي په پی ټی کې ځان نه باسي ځان مخې کوئ او دغه نه کوئ د عمران خان باره کې له کوشش وکړئ عمران خان راخلاص کړئ عمران خان د جیل نه راوباسئ هغه نه پس تاسو مخکې ځان خپل غم کوئ تاسو عمران خان د جیل نه راوباسئ تاسو به هر څه کولی شئ نو تاسو ښه باسئ او تاسو یو گیم شروع کړی دی دا خبره یې کړې ده. نو شهریار افریدي کولم د دولت چیلنج کړی دی. فواد چودھری دا خبره کړې ده عمران خان خو به د جیل تر زر راوځي په دې خبره باندې. نو اوس وګورو نو دا نوې اډوټ راغلی مل دا ویډیو تاسو سره شریک کوم ځکه چې د پی ټی پارټۍ راخلاصي او کلب راخلاصيږي خلکو په خپل باندې دا خبره ډیزر ډغوره کړله عمران خان بسره اوس ځکه چې عمران خان دغه ټیم مشر په جیل کې پروت دی څه د موید خلکو یو ستما نشته چې عمران خان به د جیل اوس د زر راوځي او راوځي بنه کنه مل دا ویډیو تاسو سره شریک کوم عمران خان خو او بشر بیبي کې به دې دوړ کې یو لازمي راوځي. نو دا نوې خبر شو او دا خبره لفظ دی راوباسي چې خلک په سوچ کوي خملک دغه کوي د ملک سوچ کوي د ملک د غلامۍ یا نور کوي نو ملک غمو سره وي نو لفظ دی راوباسي ځکه چې هغه سره لفظ اصلي ملګری وي هغه به خامخا کمې به ورکوي وروسته وي خو ورکوي به لازمي و چې عمران خان په حق او په سچ باندې وي. نو مل دا ویډیو تاسو سره شریکم او د ویډیو کتلو ډیر مهرباني مخکې ملګرو سره لازمي شي د پی ټی آی کارکونانو سره د ویډیو فیسبوک پیج باندې ګوره فیسبوک پیج زموږ فالو کړئ یوټیوب چینل ګوره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. شرمان خان نور کې اجازه ډیر مهرباني والسلام.